راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران مرحبا یہ پمونگا گران مرحبا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زما د دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې د رمضان المبارک د دې مبارک میاشتې روزي فرض کړې دي. الله رب العالمین فرمایي: یا ایها الذین آمنو، اے هغه کسانو چې ایمان هم راوړي، اے مؤمنانو، کتب علیکم الصیام، و تاسو روزي فرض کړې شوي دي، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې په مخکینی خلکو باندې فرض کړې شوي وي دغه شانتي په تاسو باندې روزي فرض کړې شوي دي. الله رب العالمین په مخکینی امتونو باندې روزي فرض کړې وي او په منګه باندې الله رب العالمین روزي فرض کړې دي. مخکینی امتونو بم روزي نیولي، يهود او نصارا بم روزي نیولي. حدیث کې راځي، امام طبرانی رحمه الله دا حدیث نقل کړي چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: کان علی النصارى صوم شهر رمضان، په نصاراو باندې بم د رمضان المبارک میاش راتله او هغوی بم بیا په دې میاش کې روزي نیولي. نصاراو بم په رمضان المبارک کې روزي نیولي. دغه شانتي د يهودو متعلق راځي. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح بخاری کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث نقل کړي. هغه فرمایي: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینه، دا الله رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو او مدینه منوره ته رااله. فرع اليهود، دا الله رسول صلی الله علیه وسلم يهوديان وکتل يصوم يوم عاشوراء، چې هغه د عاشوري په ورځ باندې روزه نیوله. دا الله رسول چې وکتل چې دوی د عاشوري په ورځ باندې روزه نیسي، نو تاسو وکړو ما هاذا داسې شی دي، دا يهود ولې په دغه ورځ روزه نیسي، دوی ولې داسې عمل کوي؟ نو دا الله رسول ته صحابه کرام او فرمایل چې اے دا الله رسوله، هذا یوم صالح، دا عاشوره خو یو نیک ورځ ده، دا خو یو خسته او بهتره ورځ ده، دا خو یو داسې ورځ ده. هذا یوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم، چې الله رب العالمین په دغه ورځ باندې د عاشوري په ورځ باندې بني اسرائیل ته د دشمنانو نه نجات ورکړیو او دوی خلاص کړیو. نو ځکه الله رب العالمین بني اسرائیل ته په دغه ورځ باندې نجات ورکو. فصامه موسی، نو موسی علیه السلام الله رب العالمین ته شکرن دا روزه ونیوله چې الله ستا شکر دی چې تا زما قوم بني اسرائیل ته نجات ورکو. نو يهود ذکر روزه نیسی چې هغه د موسی علیه السلام تابعداري کوي. کله چې د الله رسول ته دا پته ولګیدله چې يهود د موسی علیه السلام د تابعداري د وجنه، ځکه موسی علیه السلام د عاشوري د ورځې روزه نیولې و او يهود د هغه د تابعداري د وجنه روزه نیسي، نو وی فرمایل: انا احق بموسی منکم، زه خو د دې خلکو نه زیات حقدار یم د موسی علیه السلام چې زه روزه ونیسم. نو د الله رسول فصامه، بیا به د عاشوري د ورځې روزه نیوله. وامر بصيامه، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم با خپل امت ته او دغه شانتي صحابه ته د عاشوري د ورځې د روزې ترغیب ورکاو. دغه شانتي زما محترمو په حدیث کې د داوود علیه السلام د روزې ذکر راغلی. امام بخاری رحمه الله او نور محدثینو دا حدیث راوړي. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: احب الصيام الى الله، په روزو کې د ټولو نه خوخه روزه الله رب العالمین ته صيام داوود، د داوود علیه السلام روزه وا. الله رب العالمین ته د داوود علیه السلام روزه خوخه ده. څنګه روزه وا؟
كان يصوم يوما ويفطر يوما. داود علیه السلام به یو ورځ روژه نیوله او په بله ورځ به بوزه کوله، یو ورځ به روژه وه او په بله ورځ به بوزه وه. الله رب العالمین ته د داود علیه السلام دا روژه ډېره خوښه وه. دغه شانتې واحب الصلاة الى الله صلاة داود. الله رب العالمین ته د داود علیه السلام منځ هم ډېر خوښ و. څنګه منځ به کو؟ کان ینام نصف الليل، هغه به نیمه شپه ویده شو، یقوم ثلثه، بیا به د شپې په دریمه حصه کې راپاڅېدل او الله ته به ودرېدل او منځ به شروع کو. نو الله رب العالمین ته د داود علیه السلام منځ هم ډېر خوښ او د داود علیه السلام روژه هم خوښه وه. دغه شانتې زما محترمو په مخکیني امتونو باندې الله رب العالمین روژې فرض کړې وي، خو بیا په دې کې د علماو د محدثینو اختلاف دی چې آیا په هغوی باندې هم دغه شانتې د رمضان المبارک روژې یو میاشت مسلسل فرض وي او که نه د هغوی سجودات ترتیب وو. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل کتاب تفسیر ابن کثیر کې دا بحث راوړی دی او په دې کې دوه قولې هغه ذکر کړي دي چې په هغې کې یو قول هغه د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه، د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او د عطا رحمه الله او د ضحاک رحمه الله قول دی. دوی وی د نوح علیه السلام نه راواخله او د دې روژې د فرضیت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي الله رب العالمین په هغه ټولو باندې هره میاشت کې صرف 3 ورځې روژې فرض کړې وي. او کله چې د رمضان المبارک روژې فرض کړې شوې 10 ورځې نو الله رب العالمین هغه روژې منسوخ کړي. دویم قول هغه د امام ابن ابي حاتم رحمه الله قول دی. هغه فرمایي چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي او هغه وایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د رمضان المبارک پوره میاشت روژې په مخکینی امتونو باندې فرض کړې وي. دا دویم قول راجح دی. الله رب العالمین په مخکینی امتونو باندې دغه شانتې د رمضان المبارک 10 ورځې روژې هغه فرض کړې وي. دغه شانتې زما محترمو الله رب العالمین په مخکینی امتونو فرض کړې وي او په موږ هم الله رب العالمین روژې فرض کړې دي. نو دا ډېر مهم عمل دی، دا ډېر مهم عبادت دی، دا الله رب العالمین مهمه فریضه ده او په دې کې ډېر فائدې او ډېر خیرونه دي چې ان شاء الله هغه به موږ مستقل درسونو کې بیانوو. ته د رحمت میاشتا، یې د مغفرت میاشتا، او نه د خلاصۍ سبب، ته د عزت میاشتا، ته د عزت میاشتا.